Bonjour et bienvenue à la cour d'apprendre français en pashto. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو نه وړاندې تاسو ته ښه راغلاست وایم فرانسوي ژبې زده کړې په پښتو ژبه کې. زما نوم حمید الله همیش دی. نو مهرباني وکړئ تاسو زما په همدغه نوم باندې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ولې چې ستاسو سبسکرایب او ستاسو لایکس ماته موټیویشن راکوي چې زه نورې فرانسوي ویډیوګانې په پښتو ژبه کې هغه ورونو ته جوړې کړم چې کم یو ته فرانسوي نشي ویلی، ځکه چې هغه ورونه څوک په فرانسه کې او یا په هغه ځایونو کې اوسېږي چې کوم ځای کې فرانسوي ژبه رسمي ده، نو هلته هر څه په فرانسوي کې هغه بله ژبه نه وي زده، نو هغه دپاره د فرانسوي زده کړې ډېر مشکل دی. د ټولو نه وړاندې زه تاسو ته د فرانسوي ژبې تاریخ او تعریف باره کې وایم چې د فرانسوي ژبه څه شی ده، څنګه ایجاد شوله، په کومو ځایونو کې فرانسوي ویل کیږي، او هغې نه علاوه به زه تاسو ته د خپل دغه کورس پروسیجر ووایم، طریقه کار ووایم، پروسیجور چې کوم ته وایي، نو چې دا فرانسوي ژبه مونږ به څنګه زده کولی شو. دغه کورس چا لپاره ما جوړ کړی دی او څومره وخت به ونیسي. نو د دې کورس په آخر کې تاسو به وکولی شئ چې خپل ځان لپاره یا خپل یو څه مشکل په هغه ځایونو کې چې اوسېږئ کوم ځای کې فرانسوي وي خپل مشکل پرې حل کړئ، او هغې نه علاوه نور به زه تاسو ته داسې مواد داسې دغه درکړم چې په کوم باندې وکړئ چې تاسو خپل فرانسوي داسې تر یو حده پورې، لکه فرانسوي ژبه په دریو حصو باندې ویل شوې ده، یو آ ده، بل بې ده، بل سې ده. نو تاسو بیدو یا آ تاسو په دغه کورس سره کولی شئ چې بیدو یا آ باندې تاسو فرانسوي ژبه ورسېږئ. نو ټول نه وړاندې راځئ خپل کورس شروع کوو. نو بسم الله کوو. فرانسوي ژبې رسمیت او پیژندګلوي. فرانسوي ژبې په 29 ملکونو کې رسمي ژبه ده. زه به تاسو ته ووایم چې په 29 ملکونو کې داسې ملکونه چې په کوم افریقا، امریکا او اروپا کې دي. فرانسوي په اروپا کې درېیمه ډېره استعمالېدونکې ژبه ده. په اروپا کې فرانسوي ډېره زیاته استعمالیږي، او حتی زه به تاسو د فرانسوي باره کې دا هم وایم چې فرانسوي د UN یونایټډ نیشن چې کوم ورته وایي که نه، هغه زیتازوني هغه رسمي ژبه ده. په یونایټډ نیشن کې فرانسوي رسمي ژبه ده، او فرانسوي چې ده په اروپا کې ډېره درېیمه استعمالېدونکې ژبه ده. خو اوله ژبه چې وه انګلیش وه، نو متاسفانه اوس انګلیش چې کوم یو د اروپا نه انګلینډ ریفرنډم واخیسته او د اروپا نه انګلیش ووته، نو اوس به په اروپا کې په 2013 یا 2019 کال کې دویمه ژبه فرانسوي شي. فرانسوي 190 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده. 190 میلیونو کسانو مورنۍ ژبه ده چې کوم ته نیټیو لینګویج یا لانګ میترنل ورته فرانسوي کې وایي، لانګ میترنل فرانسوي کې ورته 190 میلیونو کسانو مورنۍ ژبه ده. 110 کسانو میلیونو دوهمه ژبه ده. هغه کسان لکه چا چې 110 میلیونه هغه کسان چې فرانسوي زده کړې ده. تاسو که فرانسوي زده کړئ نو د فرانسوي یو کلتور، د فرانسوي چې کله تاسو فرانسه کې اوسېږئ نو د فرانسوي کلتور چې وینئ، د فرانسوي ته چې کوم کار شوی تاسو وینئ، نو انشاءالله ستاسو یو کار یې که اول انګلیش دی، که انګلیش که مو ونشي نو بیا فرانسوي تاسو داسې یو ژبه ده چې تاسو نه پرېږدي ستاسو هغه خپل کار ونشي. فرانسوي وایډلی په هر ملک کې هر ځای کې خپل یو ګوینده لري، مطلب خپل یو کس لري چې هغه فرانسوي زده وي. نو په دغه کورس باندې به تاسو وکولی شئ چې فرانسوي زده کړئ. دا د هغه کسانو دپاره چې څوک فرانسوي نه زده، نو هغې دپاره دا یو ډېره زبردسته موقع ده چې هغه فرانسوي زده کړي. ولې اول چې کله ما فرانسوي زده کوله، ما ډېر زیات په یوټیوب کې په ګوګل کې سرچ وکړ چې زه داسې یو کورس پیدا کړم چې کوم پښتو ژبه کې، ولې چې هغه ټیم کې ما له پښتو ژبه کې ماته واضح تشریح راکړي چې دغه څه خل چا تشریح کړی، نو ما پیدا نه کړلی. بیا په آخر کې ما په انګلیش باندې وکولی شو چې په انګلیش باندې ما فرانسوي زده کړه وکړله په انګلیش باندې. خو زما دپاره په شروع کې ډېر زیات مشکل و، ولې چې انګلیش او فرانسوي ډېر زیات یو بل سره نښتي دي.
نو دې وجې نه ما تصمیم ونیو چې زه کله فرانسوي زده کړم نو زه به پښتو کې فرانسوي ټوله ژبه تاسو ته تشریح کوم او هر بخش به تاسو ته جدا جدا وایم. لکه په دې کې به تاسو ګرامر هم زده کوئ، په دې کورس کې به تاسو لیک لوست هم زده کوئ چې مثلا دا تاسو یو خط څنګه اخلئ. تاسو ته زه حتی د فرانسې کلتور باره کې هم خبرې کوم چې فرانسه کې تاسو څنګه کولای شئ پرفیکټور چې ورته وایي ولسوالۍ هغه کې تاسو څنګه وکولای شئ چې غندیو پکې واخلئ یا اپوینټمنټ ورته وایي که نه په انګلیش کې غندیو پکې واخلئ، اپوینټمنټ پکې واخلئ. تاسو څنګه کولای شئ خپل ځان دپاره تخت د سوژور چې وایي کخت سوژور فرانسه کې اقامت هغې کارت ترلاسه کړئ. څنګه کولای شئ تاسو آنلاین ځان کف سره رجسټر کړئ، مطلب دا چې کوم ته کف ورته وایي چې کله تا کار نه کوي یا دغه نه کوي تا ته پیسې درکړي حکومت د خوا نه، هغې سره ته څنګه کولای شئ ځان ثبت کړئ. او هغې نه علاوه به زه تاسو ته دا هم ویډیوګانې جوړ کړم تاسو څنګه کولای شئ پولمپلا چې کوم یو تنظیم دی یو ارګنایزیشن دی چې د وزارت داخله جوړ کړی دی چې کوم خلکو ته کارونه ورکوي، تاسو کولای شئ پولمپا ویب سایټ کې څنګه ځان ثبت کړئ، څنګه پولمپا سره وظیفه مطلب دا وظیفه پیدا کړئ، څنګه پولمپا سره وظیفه پیدا کړئ، یو سټاج ځان ته څنګه پیدا کړئ. هلته زه به تاسو ته دا هم وښیم چې تاسو فرانسه کې نور سټاجونه څنګه جوړولی شئ، تاسو فرانسه کې یو شرکت څنګه جوړولی شئ. دې ټولو باره کې به زه تاسو ته د کورس کې پوره معلومات درکړم. دې نه علاوه دې کې موږ د فرانسې کلتور باره کې هم تاسو ته وایو چې د فرانسې تاریخ څه دی، د فرانسوي ارګنایزیشنونه چې کوم فرانسه کې دننه وزارتونه دي هغه څه کار کوي، جمهور رئیس څوک دی، جمهور رئیس څه کار کوي، کم پارلیمنت کې کم کسان دي، د فرانسې تاریخ باره کې سیاسي باره کې د تاسو ټول دا ټول معلومات به زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکړم. دغه کورس چې کوم دی دغه به حداقل 3 میاشتې وي، نو دا به تقریبا څه داسې 294 ساعته ویډیوګانې ما جوړې کړې دي. نو 294 ساعته ویډیو به زه تاسو درکوم، خو د کاپي رایټ د وجې نه او دغه وجې نه زه یو ویډیو اپلوډ کوم ولې چې ډېر کسان دي چې بیا خپل یوټیوب چینل او د نورو ته چې نو دغه کورس صرف او صرف حمید الله همیش چینل باندې تاسو ته ملاویږي. تاسو کولای شئ چې صرف ماغه وګورئ. دا کورس صرف په پښتو ژبه کې دی، بله ژبه به دې کې انشاءالله نه استفاده شوي او تاسو ته به حد اقل په دې کورس په پوره کولو کې دومره یو احساس وشي چې تاسو وکولای شئ یو فرانسه کې یا په فرانسه هغه ځایونه چې کوم ځای کې فرانسوي استعمالېږي او رسمي ژبه د هغه ځای کې خپل یو مشکل حل کوي. ولې زه تاسو ته د دې ګارنټي نه درکوم چې تاسو به فرانسه کې مثلا صحیح فرنچ زده کوئ، نه. ولې صحیح فرنچ چې دی یو ډېره معلقه یو ډېره داسې پیچیده ژبه ده چې مثلا ډېر یو سخته مشکله ژبه ده. حتی ما ته خپله هم صحیح فرانسوي ګرامر نه راځي، خو ولې فرانسوي ویلی شم خو فرانسوي ګرامر باندې زه خپله هم صحیح نه پوهېږم. نو ډېر یو مشکل ګرامر هم لري او فرانسوي خپله هم ډېره مشکله هم ده او ډېره اسانه هم ده. ولې اسانه په دې ده چې ټول شیونه یو قسم دي، یو قسم اصول لري، یو قسم رولز لري. خو انګلیش او د پښتو ژبې کې لږ څه دغه شته دی، ګرامر کې فرق شته دی. انګلیش ژبې ګرامر پښتو ژبې ګرامر فرق دی. خو ولې د فرانسوي ژبې ګرامر چې دی زه به تاسو ته وایم چې 90% د انګلیش فرانسوي غوندې دی. د پښتو ژبې ګرامر 90% د فرانسوي سره سمون خوري. د کم شیونه چې پښتو کې دي که تاسو دا فرانسوي زده کړئ نو تاسو به پښتو ګرامر پخپله زده شي، پښتو به ستاسو خپله اصلاح شي. نو دې نه بعد راځو اوس دا خو موږ دلته دغه فرانسوي رسمیت او پیژندګلوۍ باره کې خبرې وکړو چې فرانسوي ژبه په کومو ملکونو کې ویل کېږي. فرانسوي ژبه په اروپا کې درېیمه ډېره استعمالېدونکې ژبه ده او 190 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده، 110 میلیونو کسانو دوهمه ژبه ده. دا هغه جنرال معلومات دي چې تاسو ته ما وړاندې کړل. دې نه بعد راځو د فرانسوي تاریخ ته. فرانسوي ژبه چې کله ایجاد کېدله فرانسوي آنسین فرانسیز ورته وایي یا لانګ دوای او لانګ دوک. دا دوه ژبې د فرانسوي نه مخکې موجودیت لرلو په فرانس کې چلېدلې، لانګ دوای او لانګ دوک. لانګ دوک خو اوس هم شته دی، لانګ دوک اوس هم سپین کې ویل کېږي. حتی الزاس طرف ته چې کوم ریجن چې ورته وایي د فرانسوي، لکه الزاس طرف ته چې ستاسبورغ سلستا دا الزاس طرف ته چې کوم ریجن دي دا کې اوس هم لانګ دوک استفاده کېږي. او
سپین کې ډېر زیاته لکه مطلب دا کاتولینا د سپین د ژبې پایتخت چې ده کاتولینا ده هلته ډېر دا ژبه استفاده کیږي لانګډوک. او دین علاوه لانګډوی چې و ایل د فرانس چې کوم صوبه ده کوم ولایت ده د فرانسا لانګډوی هلته استفاده کیدله. نو لانګډوی ژبه چې کله فرانسه کې په ایل د فرانس کې استفاده کیدله نو په هغه ټیم کې بیا د ډیر زیات چې کله فرانسې خپل ازادي واخیستله او جرمن خپل ازادي واخیستله نو هغه ټیم کې د ډیر زیات لانګډوی چې نو دا مشهور شوله په اولډ فرنچ باندې مثلا د انسین فرانسې په نامه باندې یا زړې فرانسوي په نامه باندې مشهور شوله. نو په تیریدو سره په 14مه سنچري کې یا 14م سیکل کې 14 سیکل چې ورته وایي کنه زه بس ډېر فرانسوي لفظونه نه استعمالوم چې تاسو په دغه نشئ. نو 14مه سنچري کې چې کله فرانسوي ژبه شروع شوله نو په 14مه سنچري نه بعد تر 18مه سنچري پورې دا ژبه چلیدله. فرانس به ورته ویل کنه فرانسې چې لانګډوی ژبه وه. همدغه لانګډوی ژبه صرف نوم یې د دې بدل شو فرانسې په نامه شوله د 14مې سنچري کې. بیا هغې نه بعد په 1953 کې روبرټ اسټین په نامه باندې یو کس و چې هغې اولینه فرانس دپاره ډکشنري ولیکله. 1953 کې فرانسوي روبرټ اسټن فرانسوي دپاره ډکشنري ولیکله او هغه ډکشنري بیا نوم ورکړلی شو هغې ډکشنري ته ډکشنري د قانون ډکشنري. نو بیا هغې نه بعد په 19مه سنچرۍ کې موین یا میډل فرانسې شروع شو. دې فرانسوي کې ډېر داسې شیونه وشول مثلا په فرانسې یو بادشاه و چې د هغه نوم شاول و. نو هغه بیا فرانسې کې ډېر داسې تغییرات راوستل ډېر زیات تغییرات یې راوستل لکه پلوغیل نه ایسو ډېر. بیا به زه تاسو ته یو په دغه کې ښیم چې دا کوم په اولډ میډل فرانسوي کې کوم یو استفاده کېده او په نیو فرانسوي کې کوم یو استفاده کېږي. او فرانسې نوی چې دی نو نوی فرانسې به مونږ انشاءالله وسو چې نوی فرانسې چې کوم د فرانسوي کلتور فرنچ دی یا کرنټلی کوم فرانس کې ویل کېږي هغه د کوم کس چې فرانسوي هغه ته فرانکوفون وي. او فرانسوي چې کوم ملکونه دي دغه لیست کوم ملکونه دي چې تاسو ګورئ دغه لیست د ملکونو کوم ځای کې فرانسوي آفیشل لینګویج ده مطلب دا چې د هغو رسمي ژبه فرانسوي ده. یو طرف ته ملک نوم دی بل طرف ته کانټیننټ دی مطلب دا په افریقا کې ده او اروپا کې ده او امریکا کې ده. او بل طرف ته پاپولیشن دی چې څومره کسان دغه فرانسوي وي مطلب دا ویونکي فرانسوي کسان دي. نو په اروپا کې 5 ملکونو کې دا فرانسوي چې دا د افیشل ژبه ده فرانسا کې ده بلجیم کې ده سویټزرلند کې ده او لوکزمبورګ موناکو کې ده. په کاناډا هم رسمي ژبه فرانسوي ده او امریکا کې هم یو ایالت دی نورث امریکا کې پروت دی چې هتاشي په نامه باندې دی هغه هم فرانسوي رسمي ژبه ده. نو ټول نه وړاندې دغه کورس چا دپاره دغه کورس هغه کسان دپاره دی چې څوک په انګلیش باندې نه پوهیږي او هغه غواړي چې فرانسوي زده کړي نو د فرانسوي زده کړې لپاره دومره مواد په دغه کې نشته دی په یوټیوب کې یا په انټرنیټ کې چې هغه کس وکولی شي چې خپل مشکل په حل کړي. نو دا صرف هغه کسان لپاره دی چې څوک نشي کولی چې انګلیش ووایي هغو دپاره موږ داسې کورس جوړ کړی دی. ما تاسو ته اول وړاندې ویل چې دا 294 ساعته دی. نو په دې کورس سره به انشاءالله تاسو ډېر زیات څه زده کړئ او امید لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې کوم اکسرسایز چې وکم یو موږ تاسو درکو کوم تاسو ته چې موږ کوم ټینسز دې ځای کې وایو لکه جملې زمانې وایو چې یو د په فرانسوي کې 3 قسمه زمانې دي هغه زمانې موږ تاسو ته وایو که نه هغه تاسو زده کړئ هغې اکسرسایز چې کوم موږ تاسو درکو د هغه وکړئ. هغې نه علاوه تاسو ته موږ ویکابلري درکو چې تاسو خپل روزمره لفظونه زده کړئ خپل ویکابلري کې اضافه وکړئ او بیا هغې نه علاوه زه تاسو ته نور د دې کورس لپاره دغه درکوم مواد درکوم مثلا د زموږ ډېر مواد چې ټي وي مونډ سنګ په نامه یو ویب سایټ ده تاسو خپله هم کتلی شئ په فرانسه کې
یو ډیر مشهور ویب سایټ دی نو هغه کې ډیر زیات مهم شیونه تاسو ته راغلي دي او کولای شي هغه ځنه ډیر زده کړو وکړئ نو زما خپل تاسو ته ډیر زیات ریکومنډیشن دی مطلب د تاسو ته ډیر زیات وایم چې تاسو همیشه ټي وي مونډ څنګ په نامه باندې ټي وي مونډ څنګ په نامه باندې ویب سایټ دی هغه ته لاړ شئ هغه وګورئ یا د فرانسې فرانس 24 په نامه باندې یو ټي وي چینل دی چې کوم یوټیوب کې لایف وي تاسو کولای شئ هغه ورونه چې چا نو وو بی ادا او بی دوده کولای شئ فرانس 24 په نامه باندې یو ټي وي چینل دی هغه وګورئ هغې نه زده کړئ د ټول نه وړاندې چې کله هم تاسو وغواړئ فرانسه کې کار وکړئ په فرانس کې یا فرانسه کې یا هغه ځایونه چې کوم فرانکوفون دي هغه ځای کې کار وکړئ نو تاسو ته فرانسوي ژبه ضروري ده نو دې نه علاوه تاسو ته باید اول TCF ورته وي ټیسټ د کونسانس ان فرانسه نو تاسو باید دا زده کړئ چې دا فرانسوي TCF څه شی دی او TCF ټیسټ باید تاسو ته ډیپلوم وي نو دې دپاره به هم تاسو سره دا کورس ډېر زیات کومک وکړي ولې دې کورس کې ما تاسو ته ډېر زیات داسې ګرامرونه داسې شیونه د TCF ویب سایټ نه راخیستي دي او داسې شیونه مې تاسو ته راخیستي چې تاسو وکولی شئ په هغې باندې ډېر په اسانۍ سره خپله ژبه زده کړئ نو ژبه چې دا همیشه فرانسوي ژبه هیڅ کله هم ته په یو شي اوریدلو سره یا لیدلو سره یا دې سره نشي زده کولی نو ته باید کوشش وکړي چې په خپل ژوند کې هر شي کې فرانسوي ووایي خپلو ملګرو سره فرانسوي خیر دی یو انسان یې اوله هم ماته هم دا شرم مې ده چې ماته دا شرم احساس کېده چې ماته فرانسوي نه دی زه څنګه وکولی شم چې فرانسوي ووایم زه به شرمېدم چې مخکې مې خبرې نشو کولی خو ولې فرانسه کې چې اوسې خو تا مجبوره کړي چې ته فرانسوي ووایې نو باید حداقل خپل کوشش وکړه چې خپله فرانسوي همیشه چې کله هم ته غواړې چې فرنچ زده کړې نو ته باید خپل ټول انوایرمنټ خپل ماحول داسې جوړ کړې چې ته فرانسوي پکې ووایې نو خپلو دوستانو سره خپلو ملګرو سره فرانسوي ووایه فرانسوي لوحې لیکل شوي هغې نه لفظونه زده کوه فرانسوي اخبارونه دي مختلف قسم هغې نه لفظونه زده کوئ په فرانسوي لفظونو باره کې به زه تاسو ته ووایم چې فرانسوي کنجوګیزون ورته وي دا ډېر مشکل ځای دی نو دغه کې تاسو کوشش وکړئ چې زده کړئ ولې فرانسوي داسې یو ژبه ده چې تاسو فرانسوي زده کړله نو انشاءالله تاسو په فرانسه کې یا فرانکوفون کې ډیر څه کولی شئ او ستاسو ډیر زیات قدر او عزت وي هغو ځایونو کې کوم ځایونو کې چې تاسو دویمه ژبه یا دریمه ژبه زده کړئ او د هغه وکړئ نو انشاءالله دا کورس به تاسو سره ډیر زیات کومک وکړي امید لرم نو زما یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او هره ورځ به یو ویډیو زه تاسو ته لوډ کوم نو دا نننۍ ژبې صرف او صرف تاسو ته ما تاریخ درکړو چې فرانسوي ژبه څه شی دی فرانسوي ژبې څه وخت کې ایجاد وشو او فرانسوي ژبې څومره کوم ملکونو کې ویل کېږي او فرانسوي ژبې چا دپاره ده او دغه کورس څومره وخت لري دغه کورس باره کې تاسو ته انشاءالله په باقاعده به په بلې را روانه ویډیو کې تاسو ته موږ خپل د کورس دغه کوو نو موږ سره اوسئ انشاءالله تاسو سره به ډېر ژر موږ د کورس باره کې معلومات نور هم درکوو چې کوم نوی شی راځي نوي لفظونه راځي هغه به هم زه تاسو ته درکوم نو تاسو ته زما بیا هم د تاسو ته دا یو درخواست کوم یو خواهش درته کوم چې همیشه کوشش وکړئ که تاسو غواړئ چې فرانسوي زده کړئ نو همیشه کوشش وکړئ چې parlez français همیشه کوشش وکړئ چې parlez français خیر ده که تا ته نه درځي چې ووایه اوس یوه جمله غلطه ویلې سبا ما هغه جمله صحیح وی او بل apprendre le français دپاره تاسو ته مهم شی دغه دی تاسو باید فرانسوي نیوز چینل وګورئ فرانسوي فلمونه وګورئ فرانسوي ډرامې وګورئ دې سره تاسو فرانسوي کلتور سره هم بلدیږئ او فرانسوي لیدلو سره هر اوریدلو سره تاسو کولی شئ فرانسوي زده کړئ نو امید لرم چې زما چینل سبسکرایب کړئ یو ځل ته بیا او د نوي ویډیو په خاطر به انشاءالله زه تاسو سبا نوي ویډیو چې کوم کې موږ تاسو ته سیلف انټروډکشن کړی دی نو ځان مو تعارف کړی دی چې مثلا څنګه تاسو کولی شئ فرانسوي کې ځان تعارف کړئ هغې باره کې مې ته ویلی دی فرانسوي یو څه ګرامر پوینټونو باره کې مې ورته ویډیو جوړه کړې ده او هغې نه علاوه موږ که په فرانسوي ویډیو تاسو ته د دغه باره کې جوړه کړې ده نو امید لرم چې تاسو دغه ویډیو خوښه کړئ سبسکرایب کړئ او زما چینل همیشه ګورئ نو نوي ویډیویانو لپاره ښه ورځ الله په امان au revoir bonne chance bon courage